الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله په مخلوق کې انسان د ټولو نه ډېر زیات عزت او شرافت والا دی اشرف المخلوقات ورته ویلی شي او بیا په ټولو انسانانو کې پیغمبران ډېر ښکلي خلک دي او بیا پیغمبرانو کې 313 د رسولان دي او د 313 نه علاوه باقی مانده ټول نبیان دي نبی او رسول دې کې لږ شان فرق دی رسول هغه مذکر انسان چې د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک را لیږلی وي او د سره به مستقل خپل کتاب هم نازل شوی وي مذکر انسان موي نو په مؤنثاتو کې پیغمبر نشته ښځو کې چې ته پیغمبر نه ده پیدا شوی نو پیغمبران ټول سړي بیا پیغمبر سره چې آسمانی کتاب نازل شوی وي مستقل نو دغه پیغمبر ته رسولم وی او نبی موته وی او نبی هغه انسان دی چې د مخلوق د هدایت د پاره را لېږلی شوی دی ضروری نه ده چې د سره به کتاب وي که کتاب ورسره وي هم او که نه وي هم نو نبی سره کتاب ضروری نه دی او رسول سره کتاب ضروری دی موسی علیہ السلام نبی هم دی رسول هم دی تورات ولا الله ورکړی دی نو نبی هم دی رسول هم دی او ورور دی هارون علیہ السلام نبی دی رسول نه دی رسول ځکه نه دی چې مستقل کتاب دله نه دی ورکړی شوی او نبی دی نو نبی د بل پیغمبر په کتاب باندې عمل کوي او رسول سره خپل کتاب وي نو موسی علیہ السلام رسول او نبی دواړه دی هارون علیہ السلام نبی دی رسول نه دی نو چې چاته کتاب ورکړی شوی دی د هغه درجه اوچته شوله د نبیانو نه د رسول درجه اوچته نو 313 رسولان باقی مانده ټول نبیان بیا په دې 313 رسولانو کې نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام
او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا 15 پیغمبران بیا د 313 کې د اوچته درجې دي. دیتا اولو العزم پیغمبران وي، ډیر اوچت همت او حوصله والا. په دنیا کې د دوی سخت مقابله وشولې، خو دوی د غرنم کلک وته ولاړو، سستی او کمزوري پکې نه دراغلي یو وخت کې هم. نو دا اولو العزم پیغمبران 15 دا بیا د ټولو نه اوچت شو. او بیا په دوی کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام عالم نه د اوچتې درجې دی. د قیامت پر ورځ باندې دا تمام مخلوق به د قبرونو نه راوځي او په یو همواره ځمکه به ولاړ وي. آبادي به پکې نه وي، ونه غنه به پکې نه وي، کنده به پکې نه وي، غر به پکې نه وي، بالکل هموار تخته. په دغه ځمکې به دا تمام مخلوق ولاړي او صرف د 2 قدمونو ځای به میلاویږي، زیاتي ځای به نه وي. نو دا خلق به په انتظار باندې چې الله به اوس حساب کتاب شروع کوي، خو د انتظار وخت دومره اوږد به شي چې خلق به تنگ شي. نو آخر کې به دا خلق وایي چې خیر د دوزخ لدیم بوزي، خو د حساب کتاب دی را سره ضرور کی. یعنی دوزخ به ورته آسان ښکاري او حساب کتاب دا انتظار ګران شو. بیا دغه وخت کې بعضې انسانان یو بل ته وایي چې یاره په دنیا کې خو به داسې څه سختي چې پېښ وشي نو په سفارشونو به کار کېده. داسې که څوک وي چې هغه زموږ دپاره الله ته سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع کا، نو ټول خلک وایي آدم علیه السلام د ټولو بابا دی. ورته به ووایو چې ته سوال الله ته وکړه، نو ټول بچي آدم علیه السلام ته متوجه شي چې بابا ته الله ته سوال وکړه چې موږ سره زر حساب کتاب وکړي. آدم علیه السلام وایي زه د دې مقام اهل نه یم، زه نشم کولی. ځکه یو ځل یې راته ویلي چې ولا تقربا هذه الشجره، دې ونې ته مه نږدې کېږه. بس ورخات نږدې شوی ما بیا جرأت نشم کولی. نوح علیه السلام ته خلق متوجه شي ته آدم ثانی، دنیا ټوله ډوبه شوه او بیا ستا د بچو نه بیا آباده شو، نو ته آدم ثانی ته الله ته سوال وکړه. نو هغه وایي زه هم د دې مقام اهل نه یم، نشم کولی. نو بیا ابراهیم علیه السلام ته وایي نو هغه وایي زه هم نه یم. نو موسی علیه السلام ته وایي نو هغه وایي زه هم د دې مقام اهل نه یم. نو عیسی علیه السلام ته چې وایي نو هغه وایي زه هم د دې مقام اهل نه یم. نو آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول مخلوق متوجه شي، وی ته رحمت للعالمین او په من سخته ده او ته الله ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه د دې مقام اهل یما. وی بیا به د عرش د لاندې سجده وکړي او په سجده کې به د الله حمد و ثنا وی، خو په کومو الفاظ وی اوس راته هغه الفاظ یاد نه دي، او په هغه وخت کې به الله راته وښي چې په دې الفاظو مې یاد کا. نو پیغمبر علیہ السلام د عرش د لاندې سجده ولګي، د الله حمد و ثنا په سجده کې وای، نو الله ورته حکم کوي سر پورته کا او شفاعت کوه قبلیږي. نو بیا به سر مبارک پورته کی او د ټول مخلوق د پاره به شفاعت وکړي چې دوی سره حساب کتاب شروع کا. نو دا تمام مخلوق شفاعت چې وکړو، ټول پیغمبران دغه ځای کې عاجز شو د شفاعت وکړه. دیته وی مقام محموده مقام، شفاعت کبرا مقام. نو دې دې کې تمام مخلوق د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې شو. درجه د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه اوچته ده. دا ټول پیغمبران ښکلي دي. د انسانانو دنیا کې پیدا کېدلو سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوه. آدم علیہ السلام اللہ دا عرفات دے میدان کے پیدا کا. عرفات میدان سرخوا کے وادی نعمان دے دق ځای کې د خټې نه جوړ که سایه پکې واچوله.
کامل انسان ته جوړ شو. او بیا همدقه د عرفات میدان دی چې په دې کې الله آدم علیه السلام ودرولی دی او په شای ول خپل دست قدرت راخکلی دی. د الله د قدرت لاس څنګه چې د الله د شان سره مناسب د پشای راخ که او تر قیامت چې څومره انسانان پیدا کیږي هغه ټول پیدا شو. اوس په دې یو میدان کې ځای کېدل، میدان لږ دی او خلک ډیر دي، نو دا خلک الله واړه واړه پیدا کړل، دومره واړه لکه میږي. د میږي بدن څومره دی خو شکل د انسانو. نو تر قیامت دا ټول انسانان دقه میدان کې پیدا شو. او په دنیا کې چې د چا کم پوزیشن دی همدا پوزیشن یې التمو، لکه دلته د غریب د غریبۍ حالت دی او د مالدار د مالدارۍ، او خوشرنګ او بدرنګ هم پکې شته. نو همدقه شانتې په هغه وخت کې الله پیدا کړل، څوک پکې خوشرنګ او څوک پکې بدرنګ، او څوک د غریبۍ حال کې او څوک د مالدارۍ حال کې، ټولې پیدا کړل. وی الله یو شان دی به پیدا کړی دی، که د مهراز او حکمت دی یو شان مې نه دی پیدا کړی. غریب او مالدار هم پکې شته، خوشرنګ او بدرنګ هم پکې شته، روغ او رنځور هم پکې شته، هر څه پکې شته. نو دې کې راز او حکمت دی الله داسې پیدا کړل. بیا دغه میدان کې چې کوم نارینه زنانه دوه یو ځای هلته ولاړو، نو د هغوی به دلته په دنیا کې نکاح کېږي. او چې کم د یو بل نه داسې جدا ولاړ دي، نو که دا ټوله دنیا پکې سفارشونه او منتونه او زارۍ کوي چې د دوی نکاح دي شي، نو نه به کېږي. چې دا کم جدا جدا دي د دوی نکاح نه کېږي، کم چې یو ځای داسې ولاړ دي نو د هغوی به نکاح په دنیا کې کېږي. او دغه میدان کې چې کم یو بل سره نږدې نږدې دي، نو د هغوی به په دنیا کې یو بل سره تعارف او پیژنګلو هم کېږي، او کم چې لرې دي هغه نه پیژني. نو دا تمام مخلوق په دغه میدان کې الله را پیدا کړه تر قیامت ټول انسانان. اوس دې خلکو ته الله د خپل قدرت نشانات وښول، د خپل خدایت دلایل یې ورته وښول. او بیا د دې ټولو نه تپوس کوي الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ نو دې ټولو ورته په یو ځل ووی بلا، ولې نه، انت ربنا، ته زموږ رب یې. نو د هر یو انسان په دغه میدان کې د الله سره وعده وکړه او شهادت یې وکړه چې ولې نه ته زموږ رب یې، موږ به ستا حکمونه منو. الله ورته د خپل قدرت عجایبات او دلایل وښوله، او بیا ترې نه تپوس وکړه الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ بلا، ولې نه، ته زموږ رب یې، انت ربنا. دې نه پس الله ورته وایي چې دا ځمکه او اسمان مې در باندې ګواه کړل. هر انسان ته وایي دا ځمکه او اسمان مې در باندې ګواه کړ، او دا خپل بابا آدم علیه السلام مې در باندې ګواه کړ، او دا غرونه مې د باندې ګواه کړ، او فرشتې مې د باندې ګواه کړې. سبا منکر نشي چې خدایه زه خو نوم خبر، که ما ته پته نو ما به شرک او کفر نو کړي، زه نوم خبر. نو الله په دغه میدان کې ته وعده واغشته، او ځمکه اسمان یې پې ګواه کړ، فرشتې پې ګواه شوې، آدم علیه السلام ګواه شو. اوس دنیا کې چې کم انسان پیدا شي، نو دته دغه وعده یاده ده او که نه ده یاده، چې ده د خپل رب سره وعده کړې ده چې خدایه ته زما رب یې او زه به ستا حکمونه منم. دا وعده په دنیا کې یاده ده او که یاده نه ده. بعضې بندیان شته چې هغوی ته یاده ده او اکثرو ته نه ده یاده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته یاد دي چې زه په ځمکه کم ځای ولاړم، نو ځای هم راته معلوم دي چې کم ځای ولاړم،
او ما سره غیر چاپیره څوک نو دام راته یاد دي او دام هم یاد دي چې الله راته وایي چې زه ستا رب نه یم. ما ورته وایي چې ولې نه یې؟ زما د خپله خبره هم یاده او د رب خبره هم یاده. داسې نور هم بزرګان شته چې هغوی ته دا خبره یاده ده خو موږ ته نه ده یاده. د دنیا اکثریت ته دا خبره نه ده یاده چې کني ما الله سره وعده کړې ده. نو اوس الله خپله مهرباني وکړله، هر زمانه کې پیغمبر راولېږه او دغه پیغمبر د خپلو امتیانو ته چې بنده ګورې تا الله سره وعده کړې ده، تا نه الله تپوس کړی او تا ورته ویلي چې او ته زما رب یې زه به ستا عبادت کوم. نو د پیغمبرانو په ذریعه هغه وعده ور یاده کړې شوله، هر چاته ورسېده دا اواز. اوس خو موږ پیغمبر علیه السلام لیدلی نه دی خو مشرانو خو لیدلی دی. نه هغه مشرانو داسې مسلسل دا خبره موږ پورې راورسوله لکه چې موږ ته خپله پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې تاسو وعده کړې ده مسلسل. او دا خبره دا قیامته پورې هر انسان ته به دا خبره رسي چې تا د خپل رب سره وعده کړې ده چې ربه ته زما رب یې او زه به ستا حکمونه منم. یاداش الله کړی د پیغمبرانو په ذریعه، بیا د هغوی د شاګردانو په ذریعه، د شاګردانو په ذریعه هر چاته خبره ور یاده کړې شو. نو قیامت کې دا څوک نشي چې خدای ته خو نه خبر. شیطان زمونږه دشمن دی، الله شړلی دی او آدم علیه السلام ته وی چې ګورې دی ستا دشمن دی، دی ستا د بیبیم دشمن دی او دی په دشمنۍ ونیسه، د سره دوستی مه کوه. نو دا د آدم علیه السلام دشمن، د آدم علیه السلام د بچو دشمن انسان په غفلت کې واقع کی، هغه خپل اصل مقصد ته نه ایر کی او په غیر مقصدی کارونو کې مشغول کی. چې اصل مقصد د چا نه ایر شو غیر مقصدی کارونو کې وخت تیر کی نو ملامت به څوک هم دی بل څوک نه. مثال په طور یو سړی دی او د هغه زوی باندې کیس داسې راغی چې حکومت وایي پانسي کوي، د پانسۍ حکم پې وشو خو دلی لږ ټیم ورکه که ته په دې کې رحم درخواست کې کېدی شي چې ستا دا زوی د پانسۍ نه بچ شي. مثال په طور باندې دغه رحم درخواست چې د اسلام آباد کې کېږي یا لاهور کې کېږي، نو دا سړی د دې خپلې علاقې نه رحم درخواست دپاره لاړه چې دا زوی د پانسۍ نه بچ کړمه. وخت ورته ورکړی شوی دی، مثال په طور یو میاشت کې ته دا درخواست ورسوه چې زوی دې بچ شي او دی دغه اسلام آباد یا لاهور ته لاړه. په هغه ځای کې دې خلکو نه تپوس کوي دلته داسې د سیل ځای نه شته او فلانې ځای پکې د سیل دی فلانې ځای، نو دی هغه د سیل ځای نه لاړه چې اسم بیا راتلی خو نشم، غریبي ده خو یو ځل راغلی ما دا خاص مقامات خو به ووینم. نو یو ځای کې دی ګرځي او د سیل د ځای نه تپوس کوي، په هغې کې وخت لګي، بیا تپوس کوي نور ځای نشته او خلک وده د سیل او د تماشې ځای نه ښي، په هغې کې دی روان دی او ګرځي. غیر چاپیره مشهور تاریخي ځایونه د سیل ځایونه هغه وکتل او چې وخت یې وکتل نو هغه نیټه د رحم درخواست پوره شوله او د درخواست ونه رسو، د د هغې ښارونو سیل وکړه او واپس راغی. خلکو ته څنګه چل دی که دی وي د فلاني ځای سیل مې وکړه، فلاني ځای پکې ډېر تاریخي ځای او فلاني ځای کې ډېر عجایبات و، عجایبګر مې وکتو، دا عجیبه عجیبه څیزونه، دا قصې شروع شولې. خلکو ته د دوی هغه درخواست یا رب د هغې وخت پوره شو، بیا پکې نور ټیم نور عالمه. نو د دې خپلو خپلوانو او د علاقې د خلکو په نظر کې دا سړی به څنګه ښکاري؟ دی ملامت دی چې دی کوم مقصد لتلو هغه ایر شو او د غیر چاپیر علاقې سیل وکړه. دې دنیا ته انسان الله را لېږلی دی
او په دې دنیا کې دلې ډیوټي دا لګول چې تبع عبادت کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي ما انسان او پیره خپل عبادت له پیدا کړی دي. عبادت اوقات ټول لاړل په نورو سیل صفا کې د دنیا په مصروفیاتو کې تیر شو. اخر د ځنکدن وخت راغی. نو دې ځنکدن وخت کې بیا دې فرشتو ته لږ وخت راله راکې نو زه به داسې وکړم او زه به هغسې وکړم، زه به فلانې د نیکۍ کار وکړم او فلانې نیکي به وکړم او فلاني. هغوی ورته وخت تېر دی اوس. اخري وخت کې بیا غواړه وخت خو درکوي نه درله. نو د غفلت د خوبه بیدار شه، دنیا په ختمېدو ده. مالک ابن دینار بزرگ دی، خو په ابتدا کې بزرگ نو، یو فوجیو، یو شرابیو، بد کردارو. یو وینځی وه او هغه وینځی سره د ده مینه وه. د هغې نه بیا یو ماشومه لور پیدا شوله. هغه لور د ده خوښه وه، تقریبا 2 کالو ته ورسېده. هغه ماشومه هغه په غېږ کې وه او شراب به یې څښل. کله کله به هغې ماشومې د شرابو ګیلاس له څپېړه م ورکړله. ګیلاس به د ده نه توی شو، قار به ورته، خو ماشومه یې خوښه وه نو قار یې ورته نه شو کولی. شراب به په ده تویدل را تویدل. نو دا ماشومه چې پورا د 2 کالو شوه نو مړه شوه. ماشومه مړه شوه، ډېر ورپسې خفه و. یوه شپه د جمعې شپه وه، د شعبان 15مه وه. ماسخوتن مونځ یې نه و کړی او شراب یې څښلي. د شرابو په نشه کې وده شو. خوب یې ولیده. خوب کې ویني چې قیامت دی، خلک د قبرونو نه راووتل. مالک ابن دینار هم د خپل قبر نه راووته، میدان حشر ته روان دی. شاته وکتل نو پسې داسې کشکش کېدل چې ویې کتل نو یو لویه اژدها، یو غټ مار ورپسې و. ده چې ورته وکتل نو دې ته ویرېده، نو دې داسې ګړندې شو، منډه ته وایي. د دې اژدها نه تښتي، خو چې څونه منډه وایي نو هغه رفتار کې اژدها هم ده پسې روانه وه. یو بوډا سړی سپینې جامې اغوستې دي، مخې له راغې. نو مالک ابن دینار ورته چې ای مشره دا بلا را پسې ده، ما ته خلاص کا. نو هغه مشر ورته وایي چې زه کمزوری یم او زه دې د دې نه خلاصولی نه شم. خو دغه مخامخ ډیری ده، دغه ډیری طرف ته لاړ شه، تخته په تیښته ځه او دغه ډیری طرف ته لاړ شه. دی ګړندی روان دی، هغې ډیری په ځای بلې ډیری طرف ته په منډه دی او بلا ورپسې ده. دغې ځای کې د هغې ډیری د پاسه تیزې تیزې لمبې د اور، لکه چې د جهنم لمبې ښکاري. دی هغه اړخ ته روان دی، ناګهانه آواز وشو واپس شه، ته خو جهنمي نه، واپس شه. نو دی د هغه اړخ نه واپس شو او بل اړخ ته په منډه دی او بلا بیا ورپسې ده. هغه سپینګیري بیا راغی مخې له دی، بیا ورته چې مشره وختي مې هم درته ووې، بیا درته سوال کوم چې د بلا نه مې خلاص که نه، ورته په ژړا شو. وی زه دونه کمزور یم چې د دې بلا مقابله نشم کولی. او دغه مخامخ ډیری د هغې ته ورځه. نو داسې مخامخ ډیری طرف ته دی بیا ګړندې روان دی، بلا ورپسې ده. دی کې یو آواز وشو، ای د مسلمانانو امانتونو راوځئ، مصیبت زده ته بلا نږدې شوه. نو هغه ډیری د پاسه یو مکان دی لوی او د هغې کړکۍ دي او کړکو ته پردې ځوړندې دي.
د هغې نه ګڼ تعداد کې ماشومان راووتل او دې ګړندې روان دی منډه وی بلا واپسې شاته را بیا आवाज وشو د مسلمانانو امانت نو ټول روزه مصیبت زده تا بلا ډیره نږدې شوه اژدها نږدې شوه دې کې نور بې شمېره واړه هم راووتل او دا تلې د چابړي په شانتې یو شی دی او په هغې چابړي کې د ده هغه ماشومه ناسته ده کومه چې د 2 کالو ماشومه مړه وه هغه ناسته وه او هغې چې وکتل نو چغې کوي دا خو مې بابا دی او ډېره په تادی باندې د ده خوا ته راورسېدله او په یو لاس یې هغه بلا له دیکه ورکړه هغه یې لرې وغورځوله او په بل لاس یې دې ونیوه او د تلې چابړي ته یې بره را وخېجو هغه د تلې چابړي کې دیم کېناست او دا ماشومه راله ورته په غېږ کې کېناسته او بیا په مزه مزه دله په ګیره لاس وو د ده ساتله راتله بې حوصلې هغه ورته بابا په حوصله شه بس اوس ته په امن شوې تا ته بلا نشي را رسېدی نو دی ورته وایي چې دا بلا څه شي و نو هغه ورته بابا دا ستا بد عملونه دي الله ته اژدها جوړه کړې بلا یې ته جوړه کړه ستا بد عملونه دي او تا پسې په تیزۍ را روان او ته جهنم طرف ته روان کړی وې او تا ته آواز شو چې ته جهنمي نه دی بل اړخته شه او دا بوډا سپینګیري سپینو جامو والا دا ستا نیک عمل دی خو ډېر ضعیف دی او کمزوری دی دا ستا نیک عمل خو کمزوری دومره دی چې دغه اژدها یې دله تنبولې نه شوله بیا ورته وایي چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا په دې مسلمانانو باندې دا وخت راغلی نه دی چې د دوی دا زړه نرم شي د الله ذکر دپاره د الله حکمونه منلو دپاره د دوی دا زړه نرم شي دا وخت لا نه دی راغلی نه دی ورته چې بچې ته خو ډېره واړه مړه شوې وې تا له قرآن درځي او د دنیا د خلکو نه ډېر ښه په قرآن باندې پوهېږو و تاسو هم دې قرآن ته خیال وکړئ او په قرآن باندې عمل وکړئ نو د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې د هر انسان نه وعده واغشته چې الستو بربکم قالو بلا اوس دغه وعده پیغمبران هم یادوي درته خو د هغې نه پس هم انسان په غفلت کې وي نو چې کله دی د غفلت نه را بیدار شي او بیا دی وایي چې یاره ما کار نه دی کړی نو ملامته دی به وي نو دی مالک ابن دینار ته الله توفیق ورکه په خوب کې یو تنبیه وله ورکړله بیدار یې که چې اوس هم وخت دی توبه وباسه نو هغه په صدق توبه وویستله او د صدق توبې نه وروسته یو نیک ولی الله او بزرګ ترېنه جوړ شو چې ده ته ابن دینار ولې وایي د ملنګۍ ژوند یې شروع که هغه شاهانه د عیش عشرت هغه وخت بدل شو یو فقیر او ملنګ او د الله عبادت به کو یو ځل په کشتۍ کې کېناسته نو کشتۍ والا کرۍ غوښتله دی ورته ما سره څه نشته کله کله کشتۍ والا کې عمر څنګه خلک پیښېږي نو ای بابا چې پیسې نه راکې نو سیند ته به دې وغورځوم جوړ دی یې په غېږ کې ونیو سیند ته یې غورځوم نو دی ورته یې پرېمېده پیسې در کومه څنګه وي چې زور ته باندې راغی اوس پیسې راکې او که نه راکې شته را سره هسې وایي چې فقیر یم او ملنګ یم او نشته دی ورته یې پرېمېده در کوم دله نو پرې یې ښوده وی ای د دریاب مخلوقه مال لګي پیسې راکې چې د کشتۍ والا له ورکم د سیند نه به یو کب را پورته کېده او خولې کې به یې د سرو زرو اشرفۍ نیولې وه دینار به یې ورته ښه چې دا واله کشتۍ مالک چې وکړه چې د دریاب نه هر یو کب په خولې کې دینار راخلي نو دنه بیا معافي وغوښتله او هغې نه پس دته به ابن دینار وې لکه بنده هر قسمه ګناهګاري که شرابي دی او که کبابي دی او که هر څه دی او که په صدق بنده توبه وباسي نو هغه کړي ګناهونه هم الله معاف کوي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکي د ګناه نه داسې پاکې دی لکه چې کړی هم نه ده او مخکې خدای د کرامت خاوند ترې نه هم جوړوي خو توبه د صدق پکار ده
او تش په خولې توبه توبه په زړه نه او تش په خولې توبه مناسب نه ده چې په خولې توبه او زړه کې شوق د ګناه وي نو دا توبې سره دا ګناه هم در پورې خندا کوي چې بنده توبې مو باسو دا غلط کارونه هم کې وی توبه بر لب صبح بر کف دل پر از شوق گناه معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما توبه بر لب پخلے توبه توبه او صبح بر کف تسبیح پلاس کې دل پر از ذوق گناه دا زړه د ګناه د شوق او د ذوق نه ډک دی نو معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما دی ګناه لم زما په دې توبه توبه پورې خندا ورغلا لکه توبه د صدقی نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له او که د صدق نی نو الله پې پوهېږي لباسی توبه د چام قبلېږي نه هر څوک چې لباسی توبې وباسي نه قبلېږي نه الله پاک دې موږ او تاسو د بدو کارونو نه وساتي او د شریعت مطابق د ښکلو کارونو کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين